درنو کتونکو اوریدونکو مینوالو د پیاوړي لیکوال پښین مشاعره ګوري. د مشاعرې په دې برخه کې اوس نوبت د پیاوړي لیکوال مشر قدرمن تیمورشاه کمال ته رسیږي. د تیمورشاه کمال صاحب څخه خواست کوو چې په زړه پورې او یو مزاحیه کلام راته نشر کړي. قدرمن تیمورشاه کمال صاحب. یو جان مننه شیدا صاحب. دغه یو دوه ساکیان دي، یو بدردین نومیږي یو نظام الدین نومیږي. یو بدردین نومیږي یو نظام الدین. واو دوی ډیر شپې زله ورک وو. نو څه وخت چې یې زله پیدا کو نو بدردین و نظام الدین ته وایي وایي چیرې وې دا ډېرې شپې مې نه یې لیدلی، ورک چیرې یې؟ نو دواړه سره رالو، پر یو تړه کښېنستل، چای یې راوغوښتې، ده د خپل ژوند حال ورته شروع کړي. نظام الدین د خپل ژوند حال ورته وایي تی به دا یو شی دلته په دماغ کې لرئ چې یواره خبره جن بدله سي، د یوه ځایه ګایېږي بل ځای ولاړ سي، د بله ځایه ګایېږي بل ځای ولاړ سي، ولې خماري دی. نو دوی چې رالو پر تړه سره کښېنستل، چای یې راوغوښتلې، نو نظام الدین ګپه ورته شروع کړه. نظام الدین ورته وایي یوه ورځ ډېر پریشان وم، ته واښه یوه ورځ ډېر پریشان وم، ته واښه په بازار کې را روان وم، ته واښه وزیر چای را باندې وکړې سوغې راکړي. وزیر چای را باندې وکړې سوغې راکړي. وزیر چای را باندې وکړې سوغې راکړي. زه بیخي ډېر سرګردان وم، ته واښه او ستا خو یاد دی چې ما څه لټۍ کولې. ستا خو یاد دی چې ما څه لټۍ کولې، نه پر بل وم نه پر ځان وم، ته واښه او سره جنګ مې سودی ژر یې ما ته راوړه. سنده ولاړه سره جنګ مې سودی ژر یې ما ته راوړه. دی سندی و زه پټان وم، ته واښه سره جنګ مې سو دی ژر یې ما ته راوړه. دی سندی و زه پټان وم، ته واښه او نه چې څه راوسي بړنګ سي ژړا راسي، نه چې څه راوسي بړنګ سي ژړا راسي. پخوا دی ټینګ په تاوان وم، نه چې څه راوسي بړنګ سي ژړا راسي. پخوا دی ټینګ په تاوان وم، ته واښه او پولیس ونیوم او بویه تلم تاڼې ته. پولیس ونیوم بویه تلم تاڼې ته. زه میلمه د رمضان وم، ته واښه شین رمضان. زه میلمه د رمضان وم، پولیس ونیوم بویه تلم تاڼې ته. پولیس ونیوم بویه تلم تاڼې ته. زه میلمه د رمضان وم، ته واښه او ما سګریټ نه وڅکولی کلیم رالی. ما سګریټ نه وڅکولی کلیم رالی. زه په خپله په میدان وم، ته واښه ما سګریټ نه وڅکولی کلیم راغی. زه په خپله په میدان وم، ته واښه ولې یو څه پیسې خوراکه زما په کار دي. ولې یو څه پیسې زما په کار دي. زه په ځان پورې حیران وم، ته واښه او پر دا مخ یې 5-6 سوکه لګاو کړم. پر دا مخ یې 5-6 سوکه لګاو کړم.
پوروړی د لقمان وم ته واشه پر دا مخ کې پنځه شپږ څوکه لګاو کړم پوروړی د لقمان وم ته واشه او پښې مې وختې لمځکې په اواز وم پښې مې وختې لمځکې په اواز وم مځکه ولاړه پر اسمان وم ته واشه پښې مې وختې و لمځکې په اواز وم مځکه ولاړه پر اسمان وم ته واشه کمال راغی او دی برې شربت یې راکړي کمال راغی او دی برې شربت یې راکړي که نیزه بلا بیران وای ته واشه کمال راغی او دی برې شربت یې راکړي کمال راغی او دی برې شربت یې راکړي که نیزه بلا بیران وای ته واشه او بیا نو ما هم ورلښتی پسې راواخیست بیا نو ما هم ورلښتی پسې راواخیست زه هم زوی د عبدالله خان وم ته واشه بیا نو ما هم ورلښتی پسې راواخیست زه هم زوی د عبدالله خان وم ته واشه یوه ورځ ډیر پریشان وم ته واشه په بازار کې را روان وم ته واشه د پیاوړي لیکوال مشر قدرمن تیمورشاه کمال و چې تاسو ته یې ډېر په زړه پورې او خپل د طنز او مزه ډک کلام نشر کړي رښتیا یې هم ډېر خوند وکړي د ده نه یو جهان مننه